که یو انسان ته 2 کورونه پیشنهاد کړي او دا ورته ووایي چې دغه یو کور د مؤقت وخت لپاره ستا دی او دغه دوهم کور ابدا او د تل لپاره ستا دی، نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه انسان به د کوم کور د انتخابولو او هغه ته د کار کولو زحمت ویستلو لپاره انتخاب کړي؟ یقینا چې دغه انسان به دایمي کور انتخابوي. د دغه دنیا او د آخرت مثال عین شی دی. د دنیا مؤقت او د آخرت ژوند ابدي دی. یو مشهور عالم د خولې وینا ده چې فرمایي مه په دې دنیا کې دومره ورننوځه چې آخرت او د الله تعالی یاد درنه هیر شي، او مه دې دنیا ته دومره شا کوه چې ټول کارونه درنه پاتې شي. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي وایي موږ له رسول الله علیه الصلاة والسلام نه واورېدل چې فرمایلی وایي د قیامت په ورځ به دا دنیا د یوې بوډۍ او زړې ښځې په شکل کې راوستل شي چې سترګې به یې لوېدلې وي، په ډېر بد حال به وي، غاښونه به یې نه وي، او بیا به انسانانو ته ور وښودل شي، ورته به وفرمایل شي چې ایا دا پیژنئ دا څوک ده؟ خلک به حیران پاتې شي وبا چې موږ دا نه پیژنو، دا څوک ده؟ دوی ته به وویل شي چې دا همغه دنیا ده د کومې لپاره چې تاسو شپه او ورځ منډې وهلې، یو له بل نه مو نفرت کوه، کرکه مو کوله، او بیا به دغه دنیا واخیستل شي او جهنم ته به وګذار شي. دغه دنیا به چیغې وکړي او فریادونه به وکړي چې هغه کسان هم له ما سره دلته راواچوئ جهنم ته چې زما په خاطر یې الله تعالی هیر کړی و او آخرت لپاره یې کار نه کاوه. او بیا له دغه نه وروسته به امر وشي چې هغه انسانان هم راواخلي چا چې الله تعالی د دغې دنیا لپاره هیر کړی و، هغوی به هم جهنم ته واچول شي. یعنی د دې دنیا او آخرت ترمنځ تعادل پکار دی او تعادل باید وساتو، خو رښتینی کار او زحمت باید د آخرت ژوند لپاره وباسو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.